تاسو ټولو هیوادوالو ته معلومات شته چې اوس موږ د کرونا په دومه څپه کې قرار لرو. د کرونا پیښې فضل د الله پاک دی له پخوا نه ډېرې کمې شوي دي، خو بیا هم موږ نشو ویلی چې ګویا دا ټولې پیښې له منځه تللي دي. نه، پخوانه پیښې ډېرې کمې دي. روزمره چې موږ د 1.5 نه یا 1200 نه تر 2.5 الی 3 کسان مشکوک کسان د هیواد په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ټیسټ کېږي. د هغې څخه په اوسط ډول سره د 10 نه تر 25 الی 30 کسان اوس هم په هیواد کې مثبت راخیږي، خو هر وخت امکان دی شته چې پیښې یو ناڅاپه زیاتې شي، خو د اوس لپاره پیښې یو څه کمې دي. د اوس لپاره 500,000 دوزه واکسین د هند هیواد مرسته کړې ده د استرازینیکا کمپنۍ، چې 250,000 کسانو ته دا اوس هم تطبیق روان دی، روغتیایي کارکوونکو ته، امنیتي ارګانونو ته او رسنیو همکارانو ته دا اوس هم د دې تطبیق روان دی. د دې څخه به وروسته 400,000 دوزه واکسین د چین هیواد د مرستې ژمنه کړې ده چې هغه به انشاءالله اداري چارې روانې دي چې کوشش کوو چې په نږدې راتلونکي کې هغه هم هیواد ته راانتقال شي. د کوواکس فاسیلیټي 14 میلیونه دوزه واکسین د مرستې ژمنه کړې ده چې هغه هم په راتلونکي میاشتو کې موږ هڅه کوو چې په ډېر ژر په راتلونکي میاشتو کې د هغې مسایل اداري مسایل ختم شي او هغه هم افغانستان ته انتقال شي. سره د دې موږ اوس غواړو چې 80% وګړو ته د هیواد واکسین تطبیق کړو. 20% اول کې دغه 14 میلیونه دوزه واکسین د کوواکس فاسیلیټي چې راورسېږي دا به زموږ 20% وګړي کور کړي، یعنې دا به ورته بسنه وکړي. د دې ترڅنګ موږ هغه خلکو ته واکسین کوو چې عمر د 18 کلونو څخه ډېر وي، یعنې 18 کلونو څخه ډېر عمر کسان هغه کسان دي چې په ټولنه کې تقریبا 80% وګړي تشکیلوي. او د افغانستان حکومت کوم مرستې چې د کوواکس فاسیلیټي لخوا نه کېږي نورو هیوادونو ژمنه کړې ده. د هغې ترڅنګ هغه یو څه کمبودیا چې سیږي د واکسینو په اخیستنه کې هغه به د افغانستان حکومت پوره کوي. د افغانستان حکومت په خپله هغه واکسینونه چې به ځینو وګړو ته په 3% کې چې موږ وګړو ته تطبیق کوو هغې په برخه کې به د افغانستان حکومت خپله واکسین خریداري کوي. تاسو ته معلومات شته چې نړیوال روغتیایي سازمان د هند استرازینیکا کمپنۍ واکسین د تاییدیې ورته وکړه، یعنې تاییدي سرټیفیکټ دغه واکسین خپل واخیسته. نو پس له هغې نه په افغانستان کې موږ خپلو وګړو ته تطبیق شروع کړ. نتیجه خو به یې وروسته معلومیږي، ځکه فیصدي عموما هر واکسین چې تطبیق کېږي هغې فیصدي اټکل شوي ده چې څومره، خو انشاءالله دې فیصدي به هم د 90% څخه لوړه وي د معافیت حاصلولو په وجود کې، یعنې له اوسه پورې کوم منفي تاثیرات نشته. واکسین خپله یوازې د کرونا واکسین نه بلکې هر واکسین کله چې انسان ته ضرر کېږي حتما یو څه د خو انټي باډي په وجود کې جوړیږي. نو په دې وخت کې عضویت بعضې معمولي عکس العملونه ښیي. د واکسین کې هم د زرق ځي، سوروالی، پړسوب، بیا درد احساس کېږي په ځینې خلکو کې. البته په ټولو خلکو کې دا راز نه ښکاره کوي، په ځینو خلکو کې معمولي خفیفه تبه، ځان درد، کسالات دا شیان پکې موجود وي، خو دا ګذري شکل لري، یعنې 40 نه تر 48 ساعتو په موده کې دا تکلیفونه بیرته رفع کېږي. دا کوم منفي تاثیرات نه دي. دا البته د عضویت عکس العمل دی د واکسین په مقابل کې، یعنې دا خپله باعث د دې کېږي چې موږ پوه شو چې د واکسین تاثیرات په عضویت کې شروع شوي دي، یعنې دا ښه خبر دی او بد خبر د عضویت لپاره نه دی. بامیانو کې د یو کس د مړینې خبره، هغه زموږ په بامیانو کې د برق په سیستم کې هغه شخص کار کولو، هغه خپله د زړه تکلیف درلوده، د واکسین له امله هغه خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی. ټولو هیوادوالو ته موږ دا وایو چې هغه خپله د زړه تکلیف درلوده چې د زړه د حملې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. یعنې له اوسه پورې هېڅ داسې کوم راپور نشته چې خدای مو کړه د واکسین له امله څوک ژوند له لاسه ورکړي یا کوم خطرناک ریاکشن شي وخوري یا حساسیت وخوري. دا خبره زموږ هیوادوال د دې مسلې نه بیخي بېغمه وي. اوس هم ټولو هیوادوالو څخه زموږ هیله دا ده چې د روغتیا وزارت هغه روغتیایي پیغامونو ته د ډېره جدي پاملرنه وکړي. عموما هغه اساسي 3 پیغامه دی چې د ماسک اغوستل دي، د تجمعاتو ځایونو څخه ډډه کول دي، د تګ راتګ څخه ډډه کول دي، کوم ځایونو کې چې تجمعات دي یا ګڼه ګوڼه ډېره ده، او د لاسونو بار بار انځل دي چې دا هغه اساسي پیغامونه دي چې زموږ خلک باید لیره ونه باسي. دا چې مکاتب او تحصیلي نهادونه پیدا شوي دي د روغتیا وزارت سره مشترک ډول سره په مشوره سره دا کار شوی دی. اوس لپاره د کرونا وضعیت داسې نه دی چې موږ وایو دا نهادونه دي باید بند وي. موږ وضعیت له نږدې څارو، په دقیقه ډول سره د کرونا وضعیت څارو. هر کله که خدای مکړه پیښې په ډېرېدو کې شوي بیا موږ مجبور یو چې په همغه وخت کې
اعلان د دې وکړو چې بیرته باید تحصیلي نهادونه د بند شي، یعنې بیا هغه وخت کې د امر روغتیا وزارت خپله تصمیم نیسي. د اوس لپاره موږ نشو ویلی چې باید دا تحصیلي نهادونه د بند وي، ځکه چې اوس کرونا په هغه وضعیت کې نه دی. خو زموږ غوښتنه د معارف وزارت څخه، د لوړو زده کړو وزارت څخه او ټولو تحصیلي نهادونو څخه دا ده چې دوی د امر روغتیا وزارت ته هغه روغتیایي پیغامونو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو د خدای مکړه د کرونا پیښې لوړې نه شي. د کرونا واقعیاتو ته په کتو سره د نوي مراکزو ایجادول او تقویه کول دي، د آنلاین سیستم برابرول دي، او د همدارنګه د په 14 ولایاتو کې د پی سی آر لابراتوارونو ایجاد کول دي، د روغتیایي کارکوونکو لپاره د محافظتي وسایلو برابرول دي، او د ظرفیت لوړونه ده، د روغتیایي کارکوونکو ظرفیت لوړونه ده، د پوهاوي پروګرامونو تقویه کول دي، چې دا به په 14 کال کې انشاءالله د کرونا د ناروغۍ په مقابل کې، د مبارزې په مقابل کې به دا باید ترسره کیږي.